د کہانی شروعات کیږي د یو اوو کالج دوستانو نه چې هغوی په چکر باندې یو برفیله علاقې طرف ته روان دي چې په دې کې جل او د هغې بوای فرینډ ډیرک او د جل بیسټ فرینډ الیسن او د هغې نور ملګري فیلپ میټ او ټاډ او په اخره کې یو بري نومې جینۍ وي او په دې ټولو ملګرو کې الیسن ډیره زیاته چوپ وي او ډیره خفم وي ولې چې په کالج کې دې سره سټوډنټانو ډیر زیاتې کړي او لږ مخکې تلو نه پس د دوی ګاډي پولیس ودرې او ورته دا وویل چې مخکې لار بنده ده او تاسو په بله لار باندې لاړ شئ چې اوس دوی واپس شي او یو وړوکي ګیس سټیشن ته لاړ شي چې الیسن واشروم ته لاړ شي او جل ورته بهر انتظار کوي او دا باقي ملګري یو سټور ته ودن نشي چې دې کې د بري نومې جینۍ هغې ته یو کارډ میلو شي او هغه کارډ کې ډېر عجیبه شکلونه جوړ شوي وي او دا ویل کېږي چې څه وخت مخکې په دې ایریا کې یو څو ښځې مړې کړې وي ولې چې هغې دا وی چې په دې باندې شیطاني اثرات دي نو د بري دا کارډ ډېر زیات خوښ شي او هغه دا کارډ ځان سري کړي او دې نه پس جل یو جون نومې شکاري ویني چې هغه یو بالو مړ کړی وي نو جل ورشي او جون ته وایي چې تا له نو پکار چې دا بالو دې مړ کړی نو جون ورته وایي چې د انسانانو د وجې د دنیا ماحول خراب شوی دی او د دې د وجې دې بالو په انسانانو باندې حملې کولې د دې د وجې دا بالو ما مړ کو د دې نه مخکې چې بحث دوی زیات کړي دې کې ډیرک راشي او جل ځان سره بوزي او دې نه پس دا ټول ګاډي کې کینی او ټاډ ورته وایي چې ماته د یو شورټ کټ لار پته ده چې هغه په ځنګل کې وتې ده خو جل ورته وایي چې موږ له نه دي پکار چې لاړ شو خو ټاډ وایي چې دې سره به زموږ ټایم بچ شي چې دې نه پس دوی د هغه ځنګل په لاره باندې روان شي او هلته یو بورډ هم لګېدلی وي چې مخکې مه ځئ خو د هغې باوجود هم دوی مخکې لاړ شي او په دغه دوران کې بري هغه کارډ روباسي او د هغې په شا باندې یو کهاني لیکلي وي او هغې کې دا لیکلي وي چې یو جینۍ عجیبه حرکتونه شروع کړي وو نو خلکو وی چې په دې باندې شیطاني اثرات دي د دې د وجې هغې پانسي کړه او هغې سره 12 نور هم جینکۍ مړې کړې ولې چې خلکو وی چې په دې باندې هم شیطاني اثرات دي او په ګاډي کې چې کم کسان ناست دي هغې دا کهاني په ټوکه باندې واړئ او اوس چې دوی څومره مخکې ځي هغومره دا لاره سنسان کیږي او خاموشي زیاتیږي جل ورته وی چې موږ له پکار چې واپس لاړ شو خو ټاډ په ډیرک باندې زور راوړي او ورته وی چې مخکې ځه او اوس دوی مخکې رواني چې په تلو تلو کې یوه ګنټه تېره شي خو اوسه پورې مین روډ رانغې او اوس په دې ځنګل کې ډېر عجیبه اوازونه هم شروع شي خو دوی د هغې باوجود هم مخکې روان وي او د غنټو سفر نه پس مین روډ را نشي نو ډیرک ډېر زیات غوسه شي او هغه ووایي چې خپل موبایل چک کړه چې سیګنل یې شته او که نه چې زه نقشه وګورم کیدای شي زموږ نه لار غلطه شوې وي او په دې ګاډي کې الیسن اوده وي نو جل هغه راپاسئ چې دې کې الیسن ډېره زیاته ویریږي او هغه جل په مخ سوک ورکړي چې دې کې د ډیرک دیان د دوی طرف ته شي او ګاډی ته سلیپ شي او یو کاندې ته ورپروزي چې د هغې ګاډي هلته انخلي نو دې کې دا ټول ډېر زیات غوسه شي او ټاډ ته وایي چې دا څنګه شورټ کټ لاره ده چې تر اوسه پورې را نه رسېده خو اوس ټول د ګاډي نه راوځي او هغې د ګاډي د ټیرونو نه واوره لرکوي چې دا ګاډي راوباسو او د دې نه جل لږه دې خوا راشي چې دې کې ورپسې فلپ راشي ولې چې د دې دواړو یو بل خوښ وي چې دې کې جل واپس ګاډي له راشي او هغه چې ګاډي کې دننه وګوري نو الیسن غیبه وي نو دا ټول د الیسن تلاش کولو پسې ځنګل طرف ته لاړ شي او لږ مخکې تلو نه پس جل وګوري چې الیسن یو مړ ځناور سره ناسته وي او ځان سره خبرې کوي او لږ وخت پس هغه الټی وکړي خو جل په زوره باندې الیسن واپس ځان سره راولي او دا ټول چې د الیسن د عجیبه برتاو وویني نو هغې ډېر زیات حیران او پریشانه وي او لږ وخت پس دوی د وره نه دا ګاډي وباسي او شاته دیکه کړي چې دغه دوران کې دا ګاډي سیده د ډیرک طرف ته را روان شي خو هغه ته ځان بچ کړي او هغه زر په غوسه باندې الیسن پسې راشي او هغې ته ډېره زیاته غوسه وکړي ورته دا ووایي چې ستا د وجې به اوس زه مړ شوی وم او ډیرک ډېر زیات غوسه کې وي خو لږ وخت پس هغه ځان شانت کړي او اوس د دوی دا ګاډی نور هم غلط طریقې سره ګیر شو او لږ وخت پس فلپ چې ځان له شي نو ډیرک ورپسې راشي ورته ووایي چې د جل نه لرې اوسه کنې زه به ستا په کالج کې اپلیکیشن کینسل کړم او دې سره به ستا د کالج کیریر ختم شي نو دې کې چې فلپ دا خبره ووري نو په هغه باندې هم دا خبره ډېره زیاته بده ولګي او هغه ورله جواب ورکړي ورته دا ووایي چې زه به جل ته دا ووایم چې په کومه شپه باندې په الیسن باندې حمله شوې وه نو ته هلته ولاړ وې خو د هغې باوجود تا څه ونه کړل او که جل ته د دې خبرې باره کې پته ولګېده نو هغه به تا پرېږدي دې نه پس ټاډ د خپلو ملګرو ته وایي چې زه به یوازې لاړ شم او ستاسو دپاره مدد راوغواړم نو دلته ورته الیسن وایي چې زه هم در سره ځم چې دې نه پس ټاډ او الیسن دواړه په یو ځای د دغه ځای نه لاړ شي او دا باقي ملګري ناست وي په ګاډي کې او د مدد انتظار کوي چې په دې دوران کې دوی د ځنګل طرف نه ډېر عجیبه آواز واوري او هغې چې د ګاډي هیډلایټ ولګوي نو د دې د ګاډي مخې ته الیسن ولاړه وي چې هغې بدن د وینو څښا وي او شکل یې هم ډېر عجیبه شوي وي او دوی زر الیسن ګاډي ته رادننه کي او میټ ته د ټاډ باره کې تپوس وکړي خو الیسن ورله څه جواب ورنه کړي او هغه خاموشه وي او دې کې اچانک د الیسن بدن په رپېدو شي او په خولې باندې زګونه راشي چې دې کې جل الیسن نیولي وي او بري ورله دوی ورکوي چې دې کې الیسن د بري په ګوته باندې چک ولګوي چې هغه ته څنګه لاس روستو کې دې کې بري شاته لاړ شي او یو نوکیله شیز د هغې په مرۍ کې لاړ شي چې دې کې ډیرک ډېر زیات غوسه شي او هغه جل ته وایي چې دا هر څه د الیسن د وجې کېږي او بل خوا میټ وایي چې زه به د خپل ورور ټاډ تالاش پسې وځم او هغه یوازې د ورور تالاش پسې لاړ شي او بل خوا دا نور ملګري ډېر زیات په یارې کې وي ولې چې الیسن ډېر عجیبه برتاو کوي نو دې کې ډیرک وایي چې کیدای شي په الیسن باندې شیطاني اثرات وي نو جل ورته وایي چې نه د الیسن دماغي حالات خراب دي د دې د
د وجه هغه دا چلونه کوي. نو فلیپ ورته وایي چې د دې رورم دغه سه خو هغه داسې چلونه نه دی کړی. او اوس ډېر کم ډېر زیات دیره کی وی او هغه جل ته وایي چې موږ له پکاره چې د الیسن لاسونه وتړو او یا د دې گاډي نه بهر کو. او بل خو میټ په ځنګل کې روان چې هغه د وینو نشانونه وویني او د دوران کې سره تلو आवाज راشي چې هغه مخ کې ورشي. نو د کې اچانک د میټ خپا په یو لټ کې انخلي او بل خو په گاډي کې ډایرکټ د الیسن لاسونه وتړي او الیسن ځان سره خبرې کوي او دا وایي چې ماته لیدلې چې ډایرکټ دا خبره ووري. نو هغه ډیر زیات ویریږي او لږ وخت پس د دې گاډي انجن هم بند شي او هغه سره هغه ټر هم بند شي چې دا غي د وجې د دې دا گاډي ګرم وو او د دې لپاره حالات نورم خطرناک شو. او بل خو میټ هغه جال کې اوس مخپین ختی وي او هغه د جال هغه زنجیر په کاڼي باندې ماتي چې یو څو وارونو نه پس هغه دغه زنجیر مات کی او پر اخکلو باندې مخ کې روان شي او چې لږ مخ کې لاړ شي نو ټوډر رڼا وویني او هغه سره دغه د رور لاش پروت وي چې هغه د خپل رور لاش وویني نو ډیر زیات خفه شي او وجاړي. او بل طرف ته په گاډي کې دوی یو شمه بلکی چې د یخنۍ نه ځان بچ کی. خو دې کې الیسن ځان سره خبرې کوي چې د دې د وجې ډیر زیات غوسه شي او هغه ټیپ راواخلي او جل ته وی چې د دې د خله بنده کپې خو جل داسې ونه کی. نو دې کې الیسن بیا خبرې وکړي او دې ټولو ته وی چې تاسو ټول مړه کېدو والا یې چې دا ور نو ډایرکټ له نورم غوسه ورشي او هغه د گاډي نه راوځي او الیسن را بار کوي چې دې کې جل دې ودري. خو هغه د ځنګل له طرف نه د میټ چغې ووري چې دې کې دوی زر دغه طرف ته ورشي او بل خو په گاډي کې الیسن سر د گاډي دروازې لرولي او شاته بری ناسته وي چې دې کې هغه په هوش کې راشي چې د دې نه مخ کې بری سو کی الیسن بری مړ کی او جل د بری چغې ووري او هغه زر د گاډي طرف ته را منډه کی. خو د گاډي دروازه لوک وی ولې چې چابي ډایرکټ سړی وي او بل خو ډایرکټ د ټوډ موبایل ملو شي هغه چې پاغه کال کو چې دغه دوران کې الیسن راشي او هغه ورته په خوفناک आवाज کې وایي چې تازه आवाज پرې خودم او اوس ډایرکټ د یره د لاسه د یوونه د شاته پټ شي او هغه سره پیچکس وي چې دې کې اچانک هغه وارو کی. خو هغه الیسن نه بلکې فلیپ وي ولې چې فلیپ د گاډي چابې پس راغلی او بل خو جل د گاډي شیشه ماته کی او هغه چې وګوري نو بری مړ وي او الیسن غیب وي او د دوران کې ډایرکټ امرا شو هغه ډیر زیات یره کی وي او جل ته تاسو کې چې فلیپ څه شو خو ډایرکټ ورته پیاره کې وي چې الیسن ما به اوس ژوندې نه پریدي. او بل خو مونږه شکاري جون وینو چې هغه ځنګل تراشي او جال کې وګوري نو الته د میټ لاش پروتي چې هغه ډیر زیات ویریږي او دغه د خپل هغه جال لرکی. او بل خو جل ډایرکټ وایي چې مونږ له پکار چې ردی زنه وځو ولې چې هغه ته مثبت ولګیدا چې الیسن باندې شیطانی اثرات دي. د دې کې جل هم ډیر زیات یری کی وي او هغه ډایرکټ وایي چې مونږ له ضرور پکار چې ردی زنه وځو کو د دې زنه نو وته نو مونږ به مړ شو. او لږ وخت پس جل یوازې بهر وځي او د ځنګل طرف ته روان شي چې لږ مخ کتلو نه پس هغه ته د فلیپ لاش ملو شي چې هغه د فلیپ لاش وګوري نو ډیر زیات وجاړي او لږ مخ هغه لایټ وویني هغه همت وکړي هغه طرف ته ور روان شي چې دغه دوران کې الیسن د دې مخ ته ولاړ وي. نو جل ورته په خفګان او جړا سره وایي چې ما پرېدا خو الیسن مو ته په جړا کې وایي چې ته ما ته ولې داسې ګوري او زه خو صرف کور تلل غواړم او هغه د جل طرف ته رو را رواني. خو اوس جل ته لګېدو چې الیسن یو انسان نه ده او جل په الیسن باندې حمله وکي او الیسن مړ کی او لږ وخت پس الته هغه شکاري جون هم راشي او بل طرف ته ډایرکټ په گاډي کې مړ شوی وي د یخنۍ د لاسه او په دې وو مرګرو کې صرف جل بچ شو او په اخر کې یو افسر راشي او جل ځان سره په گاډي کې کینی او د جل په مخ باندې صرف یاره وي او دې سره دا کہانی ختم شو. کو تاسو دا کہانی خوښ شوی نو دا ویډیو در سره لایک کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ.